حاضرینو بل حدیث مبارک راځي کنز العمال دا حدیث مبارک را نقل کړی دی فرمایي چې کوم یو انسان کنز العمال لیکلی دی وی چې کوم یو انسان په مانځه کې قرآن عظیم الشان لولي په تراو کې ولاړ وي او هغه د شپې قرآن عظیم الشان وایي یا کاریانو صاحبانو پسې ولاړ دی او په ولاړه باندې اون قرآن عظیم الشان واورېده قرآن عظیم الشان په ولاړه باندې واورېده حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیه السلام مبارک فرمایي خدای پاک جل جلاله دغه انسان ته په یو حرف باندې 100 نیکۍ ورنصیب کړي کم حافظ قرآن چې ولاړ دی یا کوم ځوانان ورپسې ولاړ دي او هغه په ولاړه باندې ځان یې زور ورکړه او هغه په ولاړه باندې قرآن واورېده یا په ولاړه باندې قرآن ولوسته دغه انسان له خدای پاک جل جلاله یو حرف باندې 100 نیکۍ ولیکي او چې کوم انسان په ناسته باندې قرآن ولوسته یې واورېده قرآن یې ولوسته یې واورېده دا انسان ته خدای پاک جل جلاله په دغه قرآن ویلو باندې اورېدلو باندې په یو حرف باندې 50 نیکۍ ورنصیب کړي 50 نیکۍ کوم انسان چې حافظ پسې چټي ناسته ورپسې په مانځه کې وکړله ولاړ شوی هم نه دی کنز العمال لیکي د انسان له خدای پاک جل جلاله به په دغه ناسته باندې صرف په یو حرف باندې 50 نیکۍ د په عملنامه کې ولېږي او چې کوم یو انسان د مانځه نه علاوه وایي د مانځه نه علاوه قرآن عظیم الشان وایي نو خدای پاک جل جلاله په هر حرف باندې الٰه العالمین دا انسان ته لس نیکۍ په عملنامه کې ورنصیب کوي لیکي حاضرینو قرآن عظیم الشان دومره یو فضیلت والا عمل دی په دې تراو کې ویلو او د اورېدلو ستاسو ستړي وکړله 4 شپې ودرېدلې قرآن عظیم الشان لمټیم ورکه وخت ورله ورکه ستاسو خپې به ستړي شوي وي ستاسو بدنونه به ستړي شوي وي خو یاد وساتئ ستاسو مقام او مرتبه او د بیل حرف نیکۍ دا محبوب علیه السلام مبارک بیان کړي دي دا خدای پاک جل جلاله ستاسو دپاره مقرر کړي دي چې دا د بل چا دپاره نشته دی دا صرف دغه خلکو دپاره دي چا چې په دغه شپو کې قرآن عظیم الشان ته ولاړه وکړله او قرآن عظیم الشان یې واورېده او یې په دغه تراو کې وویل نو دا یو فضیلت والا کتاب دی فضیلت او مقام والا کتاب دی خدای پاک جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته په دغه تراو کې د قرآن عظیم الشان د ویلو په دغه کې د اورېدلو توفیق نصیب کړي حاضرینو بل حدیث مبارک راځي مشکات شریف حدیث مبارک دی سعد بن عباده رضی الله تعالی عنہ مبارک د حدیث راوی دی ګورې چې کله قرآن زده کړی که نه دې ځوانانو ته وایم چې قرآن زده که قرآن به پرېږدی نه کوم انسان چې قرآن زده که دی به قرآن تلاوت کوي دا انسان له پکار ده چې دی د قرآن عظیم الشان سره مینه وکړي که هغه د ورځې یو 2 آیاته ورني صرف 2 آیاته تلاوت وي خو د ورځې په بنیاد سره د قرآن عظیم الشان راخستل پکار دی او تلاوت یې پکار دی دا صرف کې خوستل دي پکار قرآن عظیم الشان دا د ارمانۍ دپاره نه دی راغلی یا دا موږ ستاسو پاس په تختو باندې دا تختو دپاره نه دی راغلی قرآن عظیم الشان دا د ویلو دپاره راغلی دی پکار چې ما اوس ته ووایو حدیث مبارک کې راځي حضرت سعد بن عباده رضی الله تعالی عنہ حدیث راوی دی مبارک فرمایي وی حضور نبی کریم علیه السلام مبارک وفرمایل چې د قیامت په ورځ باندې به هغه خلک چې چا د قرآن عظیم الشان زده کړی او بیا یې تلاوت ورله پرېښوستی قرآن عظیم الشان یې زده کړ او بیا یې تلاوت پرېښوسته د قیامت په ورځ باندې به دغه انسان مجسوم به وي مجسوم دا یو د جسام یو بیماري ده د قیامت په ورځ باندې به انسان په یو بیماري شکل کې به راپورته شي او د محشر میدان ته به حاضر شي وی دغه انسان به د دغه بیمارۍ نه د علامه وي دا بیا پته لګي د قیامت په ورځ باندې چې دې انسان په دنیا کې قرآن زده کړی و تلاوت یې نه کاوه دا انسان قرآن زده کړی و تلاوت یې نه کاوه دا د چا دا دغه انسان عذاب دی چې چا یو ځل قرآن زده کړه او بیا یې پرېښوسته چې چا بیخي نه دی زده کړی پورې هغو باندې ورته مونږ عذاب وي هغه خلکو دپاره کوم عذاب وي چې چا بیخي ورته ټیم نه دی ورکړی چا بیخي قرآن نه دی راخستی څوک بیخي کاري له نه دی تلي څوک بیخي مدرسې له نه دی تلي هغه دغه خلکو دپاره به خدای پاک کوم عذاب مقرر کړی وي دا خو د هغه خلکو عذاب مې ته بیان کړه
چې چا یو ځل زده کړی دی قاري صاحب نه چا د یو استاد نه زده کړی دی او بیا یې پرېښوسته دې ته عذاب دی چې د محشر په میدان باندې به د جزان په بیماري باندې بخته وي او د محشر میدان ته به حاضر شي استغفر الله دا چې چا نه دی زده کړی قرآن عظیم الشان چې چا نه زده کړی یاد وساتئ که مشران یې که کشران یې که ځوانان یې که په هره پیشه کې یې که د هر ځای والی یې که د هر کاروبار والی یې که د هرې نوکرۍ والی یې ګوره په دین کې شرم نشته تاسو اورېدلي چې د دین بې شرمه به جنت ته ځي په دین کې شرم نشته هر مولانا خپله دیني مسله ستا د زندګۍ مسله بلکل تپوس کوه په دې باندې به ستا ته یو مولا نه وایي چې ستا نه ولې دا تپوس وکړه قرآن عظیم الشان زده کړې دپاره هر مولا له لاړ شه هر کاري له لاړ شه هر حافظ له راشه او ورته کښېنه تپوس یې وکړه سوال چې وکړه په دې باندې که بد نه ښکاري والله العظیم سپینږیری وایي سپینږیری وایي خو چې کله قرآن ته کښېناستلی او قرآن دې زده کاوه خلک ورباندې رحمتونه وایي خلک به ستا ته یو فضیلت ور انسان به وایي او که چېرته سته داسې انسان وي چې سپینږیری وي او دنیا نه لاړلی او قرآن دې نه زده خلک به څه وایي دا څنګه انسان و قرآن سره یې مینه وه که نه وه نه خلک به وایي دین سره یې مینه وه که نه وه نه وه ګوره قرآن عظیم الشان دا خو دین اصل دین خو قرآن دی دین په څه شي کې راغلی دی قرآن کې راغلی دی که نه ستا چې قرآن زده نه دی عمل به په څه باندې وکړي ستا اول قرآن زده نه دی عمل به په څه باندې وکړي ما اوس تاله پکار اول دا ده چې قرآن زده کړو بیا ما اوس دا قرآن د یو عالم نه په ترجمه باندې وایو بیا ما اوس دا قرآن د عالم نه په تفسیر باندې وایو ما اوس دا پکار د عالم نه د قرآن عظیم الشان کې چې کوم مسایل دي چې هغه وباسو اوس دی کړو دا دین دی دا دنیا ده دې مقصد دپاره راغلي وو صرف دې پاره نه یو راغلي چې دیاړي وکړه راوړه او وخوره او سموله او د شب کښېنه دا ګورې زندګي نه ده ښه یاد وساتئ زندګي دا ده چې قرآن ته کښېنه قرآن زده کړه په ناظره باندې په ترجمه باندې په تفسیر باندې مسایل دې وباسه د خپلې زندګۍ والا او زندګي کې تېره کړه صرف دا نه ده چې رزق وګټه هر سړی وایي حلال رزق دا مې عبادت دی حلال رزق عبادت دی خو دین ته خوب توجه پکار ده داسې نه چې ته ټول عمر بس حلال رزق پسې ګرځه او دین پرېږده نه دین له به خپل ټیم ورکوي قرآن له به خپل ټیم ورکړه مانځه له به خپل ټیم ورکړه داسې خو نه ده حلال رزق عبادت دی او فرض لمونځ ورته پرېږده داسې ګورې نه ده ښه هېڅکله داسې نه چې ته فرض لمونځ پرېږدي فرض لمونځ نه کوي او حلال رزق دا عبادت دی دیاړی کې اخته وي هېڅکله دا عبادت نه دی چې کله دې فرض لمونځ پرېښوسته اول به فرض ادا کړه هغې نه پس ستا دا حلال رزق چې کومه دا په عبادت کې قبلېږي حاضرینو قرآن عظیم الشان له ټیم ورکوي قرآن زده کړئ قرآن له مینه ورکوي او قرآن ته کښېنئ په دې کې ډېر خیارونه دي د دنیا خیار هم پکې دی د آخرت خیار هم دی او د قبر خیار هم پکې پروت دی